د اسلامي امارت ذبیح الله مجاهد وایي د ټولیز امنیت سازمان لخوا خپاره شوي راپورونه ډیر ځله د ځانګړو موخو لپاره چمتو کیږي او د حقیقي وضعیت ښکارندوی نه دي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د افغانستان خاوره اوس مهال د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولیز امنیت سازمان مرستیال ویلي چې د افغانستان کړکېچ منځني ختیځ کې نښتې او د روسیې او اوکراین جګړه د سازمان د غړو هیوادونو د سرحدونو لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان پرله پسې کړکېچونه لا هم حل شوي نه دي او د سیمې ثبات ته خطر پیښوي. ما تشویش‌های سازمان امنیتی جمعی را به جا نمی‌دانیم. آنها همیشه اظهار نظر خود می‌کنند، گزارشات خود را تهیه کرده به رسانه‌ها می‌سپارند، ولی دلیل مقنعی بر از اینکه تشویشی از افغانستان باشه یا کدام گروه خودسری در افغانستان وجود داشته باشه یا از اینجا فعالیت داشته باشه ارائه نمی‌توانند. پس گزارشاتی که دلیل مقنع نداشته باشه و با واقعیت‌های عینی جامعه در تفاوت قرار بگیره، بدون شک قضاوت کرده میتونیم که گزارشات به اساس تمایلات خاص یا به خاطر اهداف خاص تهیه میشن و به خاطر ایجاد تشویش و نگرانی از یک منطقه همچون تلاش جریان داره. امارت اسلامی افغانستان باز اطمینان میده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه و امنیت 100% در کشور وجود داره. حاکمیت فعلی افغانستان در 45 سال گذشته یگانه حاکمیتی است که تمام خاک افغانستان را کلا در کنترل داره و اطمینان میده که هیچ گروه خودسر یا جهتی نیست که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کنه یا خطر ناامنی منطقوی را داشته باشه. پس باید این سازمان اگر اهداف استخباراتی نداشته باشه و از طرف کدام ارگان برشان هدایت داده نمیشه، مستقلانه قضاوت میکنن، باید واقعیت‌های عینی را جدی مد نظر بگیرن و ادعاهایی بکنن که تطابقی با واقعیت‌های عینی و چیزی داشته باشن که مردم افغانستان عیناً میدانند و در حالشان قرار دارند.